دا دنیا ګوره فانی ده، زندگی مو ارمانی ده. دا دنیا ګوره فانی ده، زندگی مو ارمانی ده. د یو چا بچی نه هر دی، د یو څو کسو خانی ده. د انسان غلامي مه کړه چې روزي دې اسماني ده. دا چې ښکلي یې پیدا کړو دا د خدای مهرباني ده. دا چې دواړه پښې نشته د دې څومره ښه ځواني ده. یوې خوري او بل نه هر دی، دا نو څه مسلماني ده. یوې خوري او بل نه هر دی، دا نو څه مسلماني ده. د ځوانۍ یوازې خور دی، د خانۍ یوازې خور دی. ته چې وایې ښه نقشه ده څومره ښکلې مې بنګله ده. ته چې وایې ښه نقشه ده څومره ښکلې مې بنګله ده. لږ په غور ورته غوږ شه خان صاحب داسې یوه کیسه ده. لږ په غور ورته غوږ شه خان صاحب داسې یوه کیسه ده. دا ماشوم چې را روان دی دا چې څرې ګریوان دی. غریبۍ په مخه کړی ځکه دومره پریشان دی. په یو لاس کې بوجۍ ده د ډیران په لور روان دی. دا خو هم د چا بچی دی. د دې زړه کې مې ارمان دی په ډیران باندې تاویږي. پلاستیک پسې ګرځېږي، پلاستیک ورته پیدا شي، لږ مسکی شي په خندا شي. چې بوجۍ کړي ترېنه ډکه وایي اومې کړله ګټه. چې بوجۍ کړي ترېنه ډکه وایي اومې کړله ګټه. وږې مور شي ورته یاده، وړه خور شي ورته یاده. د ډوډۍ غم ورپه سر شي، بیا د کلو په لور ورشي. د دې کلي په کوڅو کې په دې واورو بارانو کې په خیرن خیرن لاسونو په زړو پیوند جامو کې د دیوال یو کنج ته کښېني خان صاحب ستا په دروازو کې. د دیوال یو کنج ته کښېني خان صاحب ستا په دروازو کې. خان صاحب ستا زوی ورته راشي په غوسه ورته لګیا شي دروازه کې زموږ څه کړې، دلته بد کړې او که ښه کړې. دی وایي وږی یم ګرانه یوه ډوډۍ راکړه ورور جانه. و هغه وایي ژر کوه پاڅېږه زه له دې ځایه ورکېږه. خیراتونه مونږ نه کړو، ښه کارونه مونږ نه کړو. خدای خبر چې د کوم کورې څه خیرن او څومره تورې. نه غیرت لرې نه شرم نه د خلکو د پیغورې. ډوډۍ بل چېرته پیدا کړه ته خو هسې خیرات خورې. د کباړ بوجۍ په شا کړي دی روان ترې بېنوا شي. سترګې یې ډکې شي له اوښکو، پاک الله ته په ژړا شي. ربه زه خود یم بنده یم یو ګیلۍ زړه ته راشي. بېوسۍ پورې مې خاندي، غریبۍ پورې مې خاندي. ماشومان مکتب نه راشي، د بوجۍ پورې مې خاندي. و څپلۍ مې د شکېدلې دې څپلۍ پورې مې خاندي. خدایه تا راته راکړې زندګۍ پورې مې خاندي. خدایه تا راته راکړې زندګۍ پورې مې خاندي. ما ته زور راکړې خفه شم، دوی پیغور راکړې خفه شم. بېسواده بېسواده زندګي دي د برباده. په بیونو باندې ګرځې، ډیرانونو باندې ګرځې. دی خنداو کې روان شي، د ده اوښکې په ګریوان شي. د کباړ بوجۍ په شا کړي ننوایي دکان ته راشي. د خپل ځان سره بوګنیږي، په یو کنج کې غلی کیني. په تنور کې غورځېدلې، په لمبو کې سوځېدلې غورځېدلې. ډوډۍ ورکړي سوځېدلې ډوډۍ ورکړي. دی ډوډۍ واخلي روان شي، اوښکې ښکته په ګریوان شي. چې خپل کور ته ورنږدې شي ستړی ستړی چې خولي شي. اوښکې پاکې کړي له سترګو، هسې نغم په مرکۍ شي. په قراره یې وناره وهي، په قراره دروازه وهي. ور راخلاص کړه زما خورې، دا دی راغلم ګرانې مورې. دا کباړ دا مې بوجۍ دی په لاس کې مې ډوډۍ ده. دا کباړ دا مې بوجۍ دی په لاس کې مې ډوډۍ ده. خپلې مور ته داسې وایي، بیا یې خور ته داسې وایي دا ډوډۍ واخله وړه کړه، په لاسونو یې میده کړه. ترکاري خو کور کې نشته، په اوبو کې یې پسته کړه. زه په ځمکه لږ دمه کړم ته ناروغه مور مړه کړه. زه په ځمکه لږ دمه کړم ته ناروغه مور مړه کړه. هغه ګرانې ورته وایي، یې خورجانې ورته وایي مور ډوډۍ باندې مړه شوه، سر یې کېښود ویده شوه. وروره ته یې چې ولیدلې ستا په حال باندې خفه شوه. په حال مو خدای خبر دی، خلک وایي سبا اختر دی. په حال مو خدای خبر دی، خلک وایي سبا اختر دی. زه دا ټول کور نن پاکومه، خو ډوبه یې ورله ورکومه. یوه زړه جوړه مې شته ده زه یې ښکلې پاکومه. که زړې څپلۍ چادر کړې زه یې اختر کې پښو کومه. دی وایي ښه ده په ما ګرانې اجازه راکړه خورجانې، دا کباړ بازار ته وړمه. زه دوا مور ته راوړمه، ښه کالي تاته راوړمه، ځم بنګړي تاته راوړمه. ښه کالي تاته راوړمه، ځم بنګړي تاته راوړمه. د کباړ بوجۍ په شا کړي د بازار په لور روان شي. د کباړ دکان له ورشي، ټول اوکاڼې برابر شي. دا ټیمان دا د څپلۍ شوې، ستا 1500 روپۍ شوې.
پریشان شي دی پیسې واخلي روان شي زه دوا پرې مور ته یوسم که بنګړي پرې خور ته یوسم خور مې وایي سبا اختر دی د مورکۍ حال مې بدتر دی دا نو څومره بد قسمت یم وړې خور ته ملامت یم د خپل ځان سره په شر شي د ډاکټر دکان ته ورشي دا شربت دا د ګولۍ شوې بس 1.5 روپۍ شوې دا شربت دغه ګولۍ د ما سره هم دا روپۍ دي هغه زر دې پاتې کېږي ستا په ما باندې حق کېږي خامخا یې درته درکومه ځم سبا یې درته درکومه دی دوا واخلي روان شي اوښکې ښکته په ګریوان شي چې خپل کور ته مخامخ شي بیا چې خور ته مخامخ شي هغه ګرانې ورته وایي یا خورجانې ورته وایي په ما ګرانه مورکۍ مړه شوه یا ورورجانه مورکۍ مړه شوه د اختر شپه پرې په غم شوه خان صاحب اوس دې خوا سړه شوه ته چې وایې انجینیر دی هغه یو ورور مې ډاکټر دی یا کشری زما منشي دی مشری ورور مې حاجي دی زه پخپله هم حج لزمه مدینه به وګورمه خلک وایي چې حاجي دی خو زه وایم دوزخي دی چې د خوا کې ګاونډیان وي چې د خوا کې ګاونډیان وي چې د خوا کې غریبان وي حج له څه له ځي حاجي صاحب چې د خوا کې یتیمان وي دا پیسې هغوی له ورکړه څو ډوډۍ هغوی له ورکړه ته په دې به ثوابي شي ته په دې به جنتي شي که ته وایې نه ورکومه خان صاحب ته به دوزخي شي که ته وایې نه ورکومه خان صاحب ته به دوزخي شي د دنیا ژوند امتحان دی څوک غریب دی او څوک خان دی ما کتاب کې اورېدلی د عالم د خولې بیان دی چاته ورکړي دولتونه چاته ورکړي تکلیفونه څوک یې نه خوري په کاڅو کې څوک یې غواړي په کوڅو کې سرې لمبې دې په ځوانۍ شه صد افسوس دې په خانۍ شه سرې لمبې دې په ځوانۍ شه صد افسوس دې په خانۍ شه ستا په دې ځوانه ځوانۍ کې ستا په دې درنه خانۍ کې یتیمان کوڅو کې ګرځي غریبان کوڅو کې ګرځي د غریب سره کومک نه کړې د قیامت په ورځ به څه کړې د غریب سره کومک نه کړي د قیامت په ورځ به څه کړې په قیامت کې سوال ځواب دی د ذرې ذرې حساب دی په قیامت کې سوال ځواب دی د ذرې ذرې حساب